الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د تیرو څو جمعو څخه مسلسل ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مذاکره کوو، او همیشه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت یو حصه ستاسو حضور کې پیښوو، ځکه دا یو حقیقت دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې ډیر نور دی، ډیر برکت دی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې د دې امت دپاره ډیر لوی رحمت او حکمت دی، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت د دې امت دپاره ډیر لوی رهنمایي او هدایت دی. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په بیانولو باندې د دې امت په انسانانو کې د دې امت د انسانانو په زړو کې د خپل نبی سره محبت راځي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت دا د دې امت د انسانانو دپاره د ایمان د کمال علامه ده. که چیرې د دې امتی د خپل پیغمبر سره په کامله طریقه باندې محبت نه وي، نو د هغې ایمان کمال ته نسي رسېدلی، هغه امتی د کامل ایمان مالک جوړېدلی نسي، چې تر څو پورې د هغې د خپل نبي او د خپل پیغمبر سره په کامله طریقه باندې محبت او مینه نه وي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک په دې باره کې راځي: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. زما امت کې یو بنده، یو امتی در هغې وخته پورې د کامل ایمان مالک جوړېدی نسي چې در څو پورې هغې ته زه در مور و پلار، هغې ته زه در اولاد، هغې ته زه د ټوله انسانیت څخه زیات محبوب او ګران نه وګرځم، چې د ټوله انسانیت سره زیات د هغې زما سره مینه او محبت پیدا نسي، در هغې وخته پورې دی د کامل ایمان مالک جوړېدی نسي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا اوري، ورته یې د الله رسوله، د الله په ذات مې قسم چې در خپل مور و پلار خو ډېر راته محبوبې، ای د الله رسوله د الله په ذات مې قسم چې در خپل اولاد او در انسانیت خو ډېر راته محبوبې، لیکن په دې باندې نه پوهېږم چې در خپل ځان به څنګه راته محبوب سي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته: ای عمره، در اوسه د ایمان کمال ته نه دی رسېدلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عمر رضی الله عنه پر زړه باندې توجه کوي. د څه توجه کولو څخه وروسته د حضرت عمر رضی الله عنه د خولې څخه چیغه خیږي، ورته د الله رسوله په الله دې مې قسم چې اوس در خپل ځان هم ډېر راته محبوب سوې. د پیغمبر علیه السلام ورته: الآن کمل الایمان یا عمر، ای عمر اوس د ایمان کمال ته ورسېدی. نو محدثینو لیکلی دي چې دې حدیث کې درې قسمه انسانان دي: والده و ولده والناس اجمعین.
د والده سمراد مشران دي چې د ټولو مشرانو به سړي ته پیغمبر علیه السلام ډیر ګران و ولده سمراد کشران دي د ټولو کشرانو به پیغمبر علیه السلام انسان ته ډیر محبوبي او والناس اجمعین د دې عام د انسان سره برابر انسانان دي نو چې د ټوله انسانیت څخه پیغمبر علیه السلام یو امتی ته ډیر محبوب وګرځي د هغې څخه وروسته بیا د هغه امتی ایمان کامل بلل کیږي هغې د داسې ایمان مالک ګرځېدلی بلل کیږي چې د کم ایمان په خاطر باندې دی د قیامت په میدان کې نجات او خلاصون بیا پیدا کولی سي نو تیره جمعه کې مې د پیغمبر علیه السلام د سیرت هغه عظیم باب چې هغه د معراج باب پیش کړی د پیغمبر علیه السلام د معراج څخه وروسته د پیغمبر په سیرت کې دویم عظیم باب د هجرت دی چې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې څخه هجرت کوي او مدینه منورې ته ځي او پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې خپل زندگی تیروي او بیا مدینه منوره کې د هغې دفن او قبر مبارک جوړیږي هغه د هجرت باب الله تعالی د قرآن کریم دی آیات کې دې ته اشاره کړې ده لکه الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته قرآن کریم کې فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا چې کوم خلک په مکه مکرمه کې کافران دي هغې به ستا دپاره ډېر مکرونه کوي ډېر فریبونه به کوي او ستا د قتل او د هلاکت دپاره به ډېر تدبیرونه کوي د هغې به پر دې باندې ډېر مجلسونه راځي د هغې به پر دې باندې ډېرې مشورې راځي او هغې به د دې دپاره ډېر سنجیده کوششونه کوي د څه دپاره لیثبتوک چې یا تا په قید و په حبس کې واچوي او یقتلوک یا د دې دپاره چې تا قتل کې د مځکې د مخه څه دې ختم کړي او یخرجوک یا دې د وطنه څه لرې کړي او د وطنه څه دې ورک کړي نو دوی به په دې باره کې ډېرې مشورې کوي او دوی به په دې باره کې ډېر مجلسونه کوي او دوی به په دې باره کې ډېر تدبیرونه او ډېر نظمونه به جوړوي او دا داسې خلک دي ویمکرون او دوی به دا مکرونه خامخا کوي لیکن ویمکرون الله تعالی به د دوی د مکرو دفاع کوي الله تعالی به د دوی د هلاکت دپاره تدبیر او نظم برابروي چې ستا په مقابل کې هلاکت د دوی په نصیب سي او ستا په مقابل کې قتل د دوی په نصیب سي او ستا په مقابل کې هلاکت او تباهی د دوی په قسمت کې راسي نو ویمکرون الله تعالی به هم د دې دپاره تدبیر جوړوي لیکن د چا تدبیر به غالب راځي والله خیر الماکرین آخر به د الله تعالی تدبیر غالب کیږي پیغمبر علیه السلام ته به الله تعالی نجات ورکوي او د دې په مقابل کې به الله تعالی دوی ته هلاکت او تباهی ورکوي پیغمبر علیه السلام ته به الله تعالی غلبه ورکوي د دې په مقابل کې به دوی د مغلوبیت سره مخامخ کیږي پیغمبر علیه السلام ته به الله تعالی فتح او کامیابی ورکوي او د دې په مقابل کې به دوی د ناکامۍ او د شکست او د ماتې سره مخامخ کیږي پیغمبر علیه السلام باندې الله تعالی دا آیات را اصلي دا آیات در حقیقت مدنی آیات دی دا آیات ډیره وروسته زمانه راځي چې پیغمبر علیه السلام مدینه منوره کې زندگی تیری لیکن د هجرت کوم واقعه چې الله تعالی د آیات کې اشاره ورته کوي هغه ډیره مخکې پیښه شوې ده ځکه هغې مکي زندگی کې پیښه شوه او د پیغمبر علیه السلام مکی زندگی مخکې وه او مدني زندگی ډیره وروسته وله لیکن په مدینه منوره کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته د هجرت یو څه حالات بیانوي چې د خلکو ستا متعلق مختلف تدبیرونه وکړو الله تعالی د دوی په مقابل کې تدبیرونه وکړو د دې خلکو تدبیرونه ناکام شو د دوی په مقابل کې د الله تدبیرونه کامیاب شو هغې کې الله تعالی د مکی د مدینه منورې منافقینو باندې تعریض کوي د مدینه منورې پر یهودو باندې تعریض کوي یهودو په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام زندگی چې هلته تېرېدله هغې به بیا په مدینه منوره کې د پیغمبر د قتل او د پیغمبر علیه السلام د هلاکت لپاره ډېر تدبیرونه او مکرونه برابرول یهود به ولو منافقین به ولو د هغې به په خپل مابین کې مجلسونه او مشورې وې هغې به ډېر تدبیرونه او نظمونه جوړول چې پیغمبر علیه السلام د دې ملک څخه ورک څنګه کي
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هلاک څنګه کی او د پیغمبر علیه السلام د دې ځمکې څخه نوم و نشان څنګه ورک کی. لیکن دا آیات الله تعالی مدینه کې را استوي او یهودو ته دا آګاهي ورکوي چې دغه مکرونه دغه فریبونه دا د مکی خلکو هم کول. هغوی به دا مشورې کولې چې یا به دی قتل کیږي یا به دی بندي کیږي یا به د وطن ورکیږي. لیکن د هغې مشورو سره سره ناکامي او ماتې د چا په نصیب سوه؟ ناکامي او ماتې د مکې د مشرکینو په نصیب سوه. نو په مدینه منوره کې یهودو ته هم الله تعالی دا تنبیه ورکوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف مکرونه او فریبونه مه جوړوئ. د هغې د قتل کولو د هغې د هلاکت مشورې مه کوئ، ځکه هغه قتل هغه هلاکت هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ځای به آخر ستاسو په نصیب کېږي. لکه د پیغمبر نو قرآن کریم کې الله تعالی د هر شي علاج د هر شي دوا بیان کړی ده. لکه یو حدیث راځي القرآن هو الدوا، قرآن کریم ښه علاج دی. د دې حدیث د دې آیات متعلق مفسرینو یو ډېره عجیبه خبره لیکلې ده. که چیرې یو سړی په خپله زندگی کې په یو ناحقه مقدمه کې گرفتار شي او په هغې کې پساو راسي، یا یو سړی په یو علاقه کې په یو ستړی کې مبتلا شي او سړی څه جرم نه دی کړی، څه ګناه یې نه ده کړی، څه تجاوز یې نه دی کړی، په یو ستړی کې مبتلا رالی. یا په یو کلی او په وطن کې سړی اوسیږي، د هغې کلی او د وطن خلک سړی آرام ته نه پرېږدي، هغې کوشش دا کوي چې یا ده ته نقصان ور ورسي یا دی د دې کلي وطن څه ورک سي. خو لیکن دا شرط پکښې دی چې دې سړي جرم نه دی کړی، ګناه یې نه ده کړی. نو بیا مفسرینو دا د تجربې خبره لیکلې ده چې د قرآن کریم دغه آیات چې الله تعالی هغې کې د هجرت ذکر کړی دی، لکه اوس یې ما ستاسو په مخ کې تلاوت هم وکړی، دغه آیات دی 7 ورځې مسلسل د ورځې 7,000 واره ووایي. خو لیکن د وینا دپاره د هغې وخت هم معلوم دی چې د زواله څه وروسته وي. د زواله څه وروسته دي دا آیات د ورځې 7,000 واره وایي چې در هر وخت خلاصېدی، که ماپښین ته خلاصېدی، که مازدیګر ته خلاصېدی، که ماښام ته خلاصېدی، چې په 7 ورځې کې دی مسلسل د آیات د ورځې 7,000 واره ووایي. نو د الله تعالی د رحمته څه هیڅ بعیده نه ده چې الله تعالی به د هغه مشکله څه دې سړي ته ضرور نجات او خلاصون نصیب کوي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت مذاکره الله تعالی د قرآن کریم په دې آیات کې کړې ده. اوس دا خبره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې مکه مکرمه کې پیدایش شوی دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کلی او وطن دی، بیا الله تعالی دې کې څه حکمت لري چې پیغمبر علیه السلام د مکې سزي زندگی په مدینه کې تیروي، د هغې وفات هم په مدینه کې راځي، د هغې قبر هم په مدینه کې راځي، د هغې نور ژوند ولې په مدینه کې تیریږي؟ او الله تعالی خو حکیم ذات دی او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه، د حکیم ذات فعل او عمل او کړنه د حکمت څخه خالی نه وي. دې کې حکمت څه و؟ حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې دی او د انسان د مکه مکرمه د هغې وطن دی، د هغې کلی دی، او انسان چې په کوم وطن او په کوم کلي کې پیدا سي د هغې سره فطرتا د انسان مینه او محبت دي. چې په کومو خارو کې د سړي زندگی تیره سي، په کومو خارو کې د سړي خامپوسې راسي او په کومو خارو کې سړی سترګې راروڼې کړي، د هغې خاورې محبت د انسان سره ضرور دي. لکه یو شاعر وایي حب الوطن بهتر خوشتر از ملک سلیمان. که یو سړي ته الله تعالی خپل وطن کې زندگی ورکړي، که هغه په څه باندې پوهېږي، هغې به د سلیمان در حکومت د خپل وطن په زندگی ډېر خوشحال وي. او دا بیا هغه چاته معلومیږي چې کوم څوک الله تعالی د خپل وطن د زندګۍ څخه محروم او بې نصیبه کړي. بیا چې سړی په پردیسو په سفر کې اوسیږي چې د خپل وطن یو معمولی شی وویني، د هغې سره دومره محبت وي چې د ډېره محبت څخه د سړي د سترګو څه اوښکې ورباندې راځي. بیا خاص کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د هغې زندگی هغې د مینې او د محبت زندگی وه او د هغې وطن مکه مکرمه وه چې د ټولې مځکې بهترین ټوکړه او د ټولې مځکې بهترین حصه د مکې مکرمې غوندې بله نه وه. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د مکې مکرمې سره څومره محبت چې کله د هجرت په لاره کې ځي او مکې مکرمې ته ګوري، آخرنی نظر پر مکه مکرمه لګیږي، نو بره شاته ګوري
او لاس پورته کوي مکې ته، او ای مکې زما ډېر محبوب وطن یې، که زما قوم زه ستاسو په زور او جبر باندې ایستلی نه وی، ما به ټوله زندگی ستاسو بغیر بل ځای نه وی اختیار کړی، ما به ټوله زندگی په تا کې تېره کړې وی. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام خو بیا خاص کر د مکې مکرمې سره ډېره مینه وه. اوس الله تعالی دې کې څه حکمت لري چې پیغمبر علیه صلات وسلام دې ته مجبوره کېږي چې دی به د مکې څه ځي او مدینې ته به ځي او وخت عمر به هلته تېروي. علماو د دې دپاره مختلفې نکتې لیکلي دي، د الله تعالی مختلف حکمتونه. یو حکمت په دې کې علماو دا لیکلی دی چې د پیغمبر علیه صلات وسلام زړه الله تعالی د خپل محبت دپاره انتخابوی، چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په زړه کې الله تعالی وایي زما محبت بس، او دا زړه الله تعالی داسې پیدا کړی دی، زموږ په اصطلاح کې دې ته بسیط وایي. او بسیط هغه شی دی چې په یو حالت کې دوه شیان نه کې راځي. نو په یو زړه کې په یو حالت کې دوه محبت نشي راتلی، چې په هغه زړه کې دې د مکې او د وطن محبت مي، او په هغه زړه کې دې د الله د ذات سره مینه او محبت مي. دا نشي کېدلی. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، الله تعالی په دې یوه سینه کې در اوسه د سړي دوه زړونه نه دي اچولي. الله تعالی په دې یو زړه کې در اوسه پورې دوه محبت نه دي اچولي. دوه محبت نه سره یو ځای کېږي. ځکه یو چې دوه محبت زړه کې راسي، یو طرف ته به خامخا میلان وي، په یو محبت کې به خامخا زیاتوب راځي او په بل محبت کې به خامخا کمی راځي. لیکن داسې کېدی سي چې یو محبت اصلي بل محبت عارضي، هغه اصلي محبت ځای ونه سي، هغه عارضي محبت خود به خود ختم سي. نو چونکې د پیغمبر علیه صلات وسلام په زړه کې الله تعالی خپل محبت ور اچاوی، او دا د الله تعالی محبوب او محب او عاشق بنده الله تعالی جوړاوی، او په زړه کې دویم محبت نور سره ځای دی. نو ځکه الله تعالی د خپل وطن څخه ویستی او د خپل وطن څخه لرې کوي، او د خپل وطن بجای په پردي وطن کې دته د زندګۍ انتخاب وکړي، د دې دپاره چې د خپل وطن محبت د الله د محبت سره په دې زړه کې رانشي. نو ځکه د الله محبت اصلي دی او د وطن محبت عارضي دی، نو د هغې اصلي محبت په مقابل کې عارضي محبت الله ختم کړي. لکه پیغمبر علیه صلات وسلام چې د وطن محبت ختم سو، لیکن د پیغمبر په زړه کې به د ابوبکر محبت ډیر. چې کله پیغمبر علیه السلام کومه زمانه کې وفات کېدی، نو اخرنی دا ویل ولو كنت متخذ خلیل، که په دنیا کې ما د چا سره دوستی و عشق کولی، محبت می کولی، لاتخذت ابابکر خلیلا، ما به ابوبکر د ځان دپاره دوست او محبوب جوړ کړی وی. ولکن اتخذت الله خلیلا، زما په زړه کې د الله محبت راغلی دی، د الله تعالی د محبت سره نه د ابوبکر محبت ځایږي نه د وطن محبت ځایږي. ځکه زندگی کې الله تعالی د وطن د محبت څخه خلاص کړي، لیکن د مرګ پر وخت باندې الله تعالی د ابوبکر محبت هم د هغې د زړه څخه ویستی. ځکه د زړه کې صرف د الله تعالی محبت دی، او صرف د الله تعالی محب دی، او صرف د الله تعالی عاشق دی. نو د دې څه دا معلومیږي چې کوم سړی د الله تعالی عشق حقیقي غواړي، چې زما زړه کې د الله تعالی عشق او محبت راسي، د هغې دپاره اولنی قدم دا دی چې د وطن او د علاقې محبت په زړه کې نه وي، چې دا زما د وطن دی او دا زما د وطن نه دی. او دویم دا دی چې د یارانو او د دوستانو محبت په زړه کې نه وي، دا زړه به صرف د الله د محبت دپاره فارغ وي. بیا په هغه زړه کې د الله محبت راتلی سي، بیا په هغه زړه کې عشق حقیقي راتلی سي، بیا هغه زړه د الله تعالی محبت باندې آباد ګرځېدلی سي. نو بعضو محدثین او بعضو علماو هغې د دې دپاره نکته دا لیکلی ده چې پیغمبر علیه السلام ولې هجرت ته مجبور سو. حالانکه زموږ دا عقیده ده چې د درخت یوه پاڼه د الله تعالی بې قدرت او بې رضا ښورېدی نسي، لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام چې د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت کوي، نو دا هم زموږ عقیده ده چې دا هم د الله په رضا وه، دا د الله په خوښه وه، او دې کې الله تعالی خپل حکمت درلودی. بعض محدثین بیا یو بله وجه ذکر کوي، هغه وایي در حقیقت انسان ته چې الله تعالی لوړه مرتبه ورکوي، نو هغه لوړه مرتبه د انسان هغې په دوه شکله باندې، کله کله هغه لوړ مقام و مرتبه په معاشره کې چې انسان پیدا کوي، هغه د انسان ذاتی کمال، د خپل کمال په خاطر الله تعالی په معاشره کې یو سړي ته ډېره لوړه درجه او مقام ورکوي.
او کله بیا انسان په معاشره کې لوړه کمال او درجه پیدا کوي، هغه د انسان خاندانی کمال دی چې یاره دا سړی د پلانکی خاندان سره دی، نو ځکه خلک یې عزت کوي. او د دې خاندان ډیر مالدار خاندان دی، او د دې خاندان د دې علاقې عزتمن خاندان دی، او د دې خاندان د دې علاقې قدیم او پخوانی خاندان دی. د دې خلکو سره مال او دولت ور سره دی، د دې خلکو سره منصب او حکومت ور سره دی، نو دا د دې پلانکی قبیله دی، دا د دې پلانکی خاندان دی. نو خلک په دې وجه کله د سړي عزت کوي. نو د عزت پیدا کولو لارې دوی دي، یو ذاتی عزت پیدا کول، یو خاندانی عزت پیدا کول. لیکن اصلی عزت چې عزت بلل کیږي هغه عزت چې د انسان ذاتی کمال دی. ځکه په خاندان کې سړی عزت پیدا کی، په مال او دولت کې سړی عزت پیدا کی، په قوم او په قبیل کې سړی عزت پیدا کی، او په منصب او حکومت کې سړی عزت پیدا کی. هغه ټول عارضی او ختمېدونکی عزت دی. ځکه په مال او دولت باندې باور نستا، په منصب او حکومت باندې باور نستا چې د دې په ذریعت عزت پیدا کې ختم سي. یو ورځ یو سړی وزیر اعظم، دویم ورځ پسې ګورې اسیر اعظم، یعنی د ټولو څه لوی قیدي وجیلي بیا دی. ځکه د منصب او د حکومت د مال او د دولت عزت دا عزت نه بلل کیږي. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی هغه اصلي ذاتی عزت ور نصیب کوي. دا غي اول علامه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وجود په یو ډیر غریب خاندان کې ور کوي. په بنو هاشم کې چې هغه ډیر غریب خلکو، هغه د لوږې محتاج خلکو، په هغه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجود دنیا ته راځي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول ژوندۍ په غربت او په مسکنت کې تیروي. حضرت عائشہ مبارکه وی چې دا ټول زندگی داسې تیره کله چې 2 وخت د وربوشو په ډوډۍ باندې ځان موړ نه کړي. حضرت عائشہ مبارکه وی زه د کور زنانو زموږ په کور کې 2 میاشتې ور بل نسو، زموږ خوراک به صرف خورما او د زمزم اوبه وي، خورما به مې خوړله، د زمزم اوبه مې غړپلې. نو د خپل زندگی م ډیره په غربت کې تیره سوله. بیا چې کله د ځوانۍ زمانې ته ورسېدی، په خپل کلی کې دا غیر ټول قوم او قبیل دشمنی واخستله. چا به په هر لار کې په غاړه کې لنګوټو پټو رچولې، چا به پر مخ باندې لاړې ورته کلې، چا به په کاڼو باندې وشته، او مخ او بدن مبارک به ډیر زله په وینو باندې در پښو پورې لړل. او چې کله لږ نور زندگی تیر سوله، نو هغه خلکو دې ته مجبور کوي چې اوس دې په دې کلی کې نه پرېږدو، اوس دې په دې وطن کې نه پرېږدو، او اوس به د کلی سم وځي، د وطن سم هم وځي. نو بیا د کلی او د وطن سم هم وایسته. ابتدا پیدایش هم په غریب خاندان کې او زندگی هم د غربت تیر سوه. پلار په هغه وخت کې وفات سولو، د انسان سهاره او لوی مدد پر پلار باندې. پلار په هغه وخت کې وفات سو چې د مور په نس کې وو. مور په هغه وخت کې وفات سو چې د 6 کلن او کلن بچي و بس. او بیا زندگی په ډیرو سختو کې تیر سوله، او بیا زندگی په جلا وطنی کې تیر سوله، او زندگی په ډیرو سختو حالاتو کې سرته ورسېدله. لیکن الله تعالی ټولې دنیا ته دا ورښکاره کا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثال د سپوږمۍ دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثال د لمر دی، د عزت د لمر د رڼا په شان دی. او دا نور که څوک خاندانی عزتي، او که د مال او دولت عزتي، که د منصب او حکومت عزتي، د هغې مثال د ستورو دی. لمر چې راوخیږي بیا ستوري ته ضرورت نه وي. د پیغمبر ذاتي عزت په داسې شانو چې د هغې د نورو عزتو ته ضرورت نه و. نو د دې عزت ورکولو دپاره الله تعالی پیغمبر ته دغه زندگی ورکله، او په دغه زندگی کې پیغمبر دې ته مجبوره کوي چې د کلي څخه بیا پردي کلي ته ځي. نو بعض محدثینو د هغې دپاره دا حکمت هم لیکلی دی. بعض محدثین بیا بل حکمت لیکي چې نه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې الله تعالی د هجرت فیصله ولي وکړه چې کله به پرېږدي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کم کلي او وطن کې اوسیږي، هغه وطن دی مکه مکرمه، چې د هغې عزت او عظمت الله تعالی د طرفه بېشماره دی. د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په برکت باندې الله تعالی هغې ته ډېر لوی برکت ورکړی دی. او د مکې مکرمې عزت د ټولې مځکې پر مخ باندې
چې د مځکې کمې حصې دي داسې عزتمنه حصه الله تعالی نه ده پیدا کړې لکه مکه مکرمه چې هغې کې الله تعالی خپل کور د حضرت ابراهیم علیه السلام په لاس باندې جوړ کړي او د هغې د عبادت لپاره د اسماعیل علیه السلام ټول خاندان د الله طور ته آباد شو. اوس که پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې زندگی تیره کی نو د هغې د عزت په کامله طریقه دنیا کې اظهار او ښکاره کېدی نسی. په دې خاطر چې هر چاته بیا دا ور معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام عزت خو د مکې په خاطر دی ځکه چې د استوګنه په مکه کې ده د ولادت په مکه کې دی د ژوند او زندگی په مکه کې ده او مکه عزتمند ځای دی نو دی به خود عزتمني. لیکن الله تعالی چې په کامله طریقه د عزت ښکاره کوي الله تعالی د مکې څخه هجرت ته مجبوره کوي او چې د مکې څخه هجرت لور کم ځای لورلی یثرب لورلی. یثرب د مدینه منورې نوم چې هغې صرف د مرضونو مځکه وه هغې د ناجوړیو مځکه وه هغې د بلاو مځکه وه هغې د مصیبتونو مځکه وه. الله تعالی د دې ځای څخه هغه ځای ته بوتلی او په هغې کې چې کوم انسانان استوګنه کوله هغه ټوله فقیرانو هغه ټوله درفدره خلکو هغې د مسکنتو د غربت سره مخامخ انسانان او په هغې کې چې کوم انسانانو زندگی کوله هغې ټوله په جاهلیت او د بوتانو په عبادت کې مستغرق خلکو. مدینه منورې عجبه جهالت د پیغمبر علیه السلام د راتګ څخه مخکې عجبه بت پرستي وه. یو کتاب کې لیکلي دي یو کال مدینه منوره کې خرماوې ډېرې وسوې کال آبادو د دې آمدني او حاصل ټوله د خرماو چې خرماوې ډېرې وسوې دی چې د خپل کور او د وطن گزاره ور باندې وکړه د خپلو بچانو خرماوې څه پاته سوې بارای دا خرماو څه منده کې ودا وکښلې سره وې ټکولې بارای د دې څه بت جوړ کړي چې کله بت ځینې جوړ کړي بیا ټوله کال د خرماو ته سجدې کولې ول دا زموږ خدای دی. دویم کال چې کله کال د کاختۍ رالی او د هغې د خرماو حواصل کم رالو آمدني یې کمه راله باره نور څه نه و برته پر خپل خدای را وغورځېدو چا یې غوږ وخوړی چا یې سر وخوړی چا یې لاس وخوړی چا یې پښې وخوړلې. د مدینې منورې خلک په بت پرستي و په جهالت کې داسې مستغرق خلک و. لیکن چې کله پیغمبر علیه السلام ورته رالی او پیغمبر علیه السلام د هغې مځکې دپاره د برکت دعا وکړه د بداویل چې یا الله ابراهیم خو د مکې دپاره دعا کړې ده چې برکت ورکړه نو زه د مدینې دپاره دعا کوم د مکې غوندې د مکې څه به زیات برکت ورکوي. بیا د پیغمبر علیه السلام عزت هلته ښکاره چې د ننه سوونه کاله مخکې د امامانو پر دې باندې اتفاق دی چې مکې ته الله ډېر فضیلت ورکړی دی که مدینې ته الله ډېر فضیلت ورکړی دی. حالانکه د پیغمبر څخه مخکې مدینه څنګه مځکه لیکن اوس پر دې باندې د امامانو اختلاف دی چې مکه ډېره افضله ده که مدینه ډېره افضله ده. ډېر امامان پر دې باندې دي چې مدینې منورې ته الله تعالی در مکې ور ډېر فضیلت ورکړی دی. زه خو دا وایم چې کوم څوک د عبادت اراده لري د کوم چا په زړه کې د عبادت شوق د هغې دپاره مکه بیا ډېره افضله ده. لیکن که په کوم چا په زړه کې د خپل نبي سره عشق او محبت وي د هغې دپاره بیا مدینه در مکه ډېره افضله ده. لیکن کاملینو فقهاو چې کامل انسانان دي هغې دا لیکلي دي آخري فیصله دا ده چې مدینې منورې ته در مکې الله ډېر فضیلت ورکړی دی. ځکه د مکې مدینې منورې کومه مځکه چې د هغې سره د پیغمبر جسد بدن لګېدلی دی او چې د کوم شي سره د پیغمبر جسد ولګېږي هغې در مکه هم ډېر افضل دی هغې در بیت المقدس هم ډېر افضل دی. بیت المقدس و مکه خو څه کوي هغې د الله در عرش هم ډېر افضل دی چې د کوم شي سره د پیغمبر علیه السلام جسد او بدن مبارک لګېدلی. نو بعضې علماو دا لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام باندې چې الله تعالی د هجرت فیصله وکړه د الله تعالی مقصد دا و چې د پیغمبر علیه السلام مرتبه او عزت دا په کامله طریقه باندې ښکاره سي چې د هغې په عزت باندې الله تعالی مدینې ته هم دومره عزت وله ورکوي. بهرحال چې کله پیغمبر علیه السلام روایاتو کې راځي د معراج د سفر سره رالی نو مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام د خپل دعوت ترتیب جاری ساتي. د دعوت په برکت باندې د مکې په کنجانو کې ورځ په ورځ باندې د اسلام او د ایمان رڼا زیاتېدله. په بچانو کې ایمان ښکاره کېدی په غلامانو کې ښکاره کېدی په نارینهو په زنانو کې ورځ په ورځ ایمانی نور را ښکاره کېدی.
او بیا خاص کر په بچانو په غلامانو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د توقع د امید څخه بالاتر هغې کې اسلام ډیر ځای نیوی او اسلام ډیر رواج پیدا کوي. د مکې مکرمې چې کوم مشرکینو هغې چې د حالاتو ته کتل، د دې حالاتو په کتلو سره هغه ډیر بېچین او بې ارام خلک په دې سوچ او فکر کې و چې د دې خبرې مخنیوی به څنګه کوو. ځکه ما درته ویل هغې نسلا در نسلا په بت پرستي کې راغلي انسانان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دعوت د بت پرستۍ څخه بیزاري دا په هیڅ شکل دی نسو برداشتولی. نو هغې ورځ په ورځ دې خبرې ته ډېر په سوچ و فکر کې و چې د دې مخنیوی به څنګه کیږي. کله به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر تکلیفونه ورکول، کله به د پیغمبر علیه السلام د قتل مشورې کولې، کله به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دفاع دپاره ډېر تدبیرونه او نظمونه جوړول. لیکن چې الله تعالی کوم شي ته ترویج او رواج ورکول وغواړي د هغې دفاع به بیا د چا په وس کې. چې کله د مکې مشرکان ډېر تنګ سو نو د مشرکانو چند سردارانو هغې په یو مکان کې مشوره جوړه کړه او د هغه مکان دروازه په ځان پسې بنده کله چې زموږ په دې مشوره باندې څوک اګاه نسي. چې کله مشوره شروع کیږي دې مکان له یو بوډا رالی. هغه بوډا څوک؟ هغه ابلیس لعین د شیطان. هغې د یو بوډا په شکل باندې رالی، د دې مشورې د ځای دروازه یې ور وټکوله. ابو جهل چې کله دروازه ورته خلاصه کړه ورته یې بوډا څوک یې؟ ورته یې زه یو بوډا یم او ډېر تجربه کاره یم او پر ما باندې د زندګۍ ډېرې سړې او تودې تېرې سوي دي او پر ما ډېرې واقعي او حادثې راغلي دي او نن مې ستاسو د مشورې متعلق څه معلومات شته چې تاسو مشوره کوئ. نو زه د نجد سره راغلی یم او زه ستاسو په دې مشوره کې شمولیت غواړم او د دې مشورې په شمولیت ځان ته نیکبختي حاصلوم. ابو جهل چې کله د هغه بوډا خبره واورېدله باره یې دروازه ور خلاصه کولو راځه دستې مرحبا ورته ویل چې زموږ په مشوره کې شریک سه. نو شیطان چې کله رالی هغې د یو شیخ نجدي په لقب باندې رالی چې زه د نجد یو ډېر لوی شیخ یم ستاسو مشورې له راځم. عربو له چې تاسو اوس لا ورسئ چې اوس کله دوی په یو چا کې مکر او فریب وویني نو دوی هغې ته دستي د شیخ نجدي لقب ورکوي او یاره دا زموږ د کلي شیخ نجدي دی. شیخ نجدي دا معنا چې زموږ د ټوله کلي هغه عیار، هغه مکار، هغه فریبګر انسان دغه دی. چې کله مشوره شروع کیږي نو قریشو په خپل مابین کې پر دې خبره باندې یو بل ته سخت قسمونه سره ورک چې ګوره موږ په تنګي کې ډېر انتها ته رسېدلي یو، موږ ډېر تنګ سوي یو چې د کم چا سره د دې سړي د دفاع دپاره په کم شکل په سوچ و دماغ کې تدبیر راځي د هغې د کعبې په رب باندې قسمي چې زموږ څه به نن هغه اصلي تدبیر یوه ذره پټوي. هر سړی د خپل زړه خبره ښکاره کوي او هر سړی چې په زړه په خوله کومه خبره کوي په زړه کې به مې هغه وي او چې په خوله په زړه کې مې څه یي پر هغې باندې به موږ نن کلک عهد سره کوو. نو په خپل مابین کې ډېر قسمونه سره واخیستل سلو پر دې خبره باندې چې نن به مشوره زموږ اخرنۍ مشوره وي. یو طرف ته د پیغمبر د قتل، د پیغمبر د حبس، د پیغمبر د هلاکت دپاره قسمونه اخیستل کیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبره راورسېږي هغه څه وایي؟ هغه دستي وایي اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. یا الله زما دې قوم ته هدایت وکړه، زما قوم ډېر ناپوه قوم دی. هغې په دې باندې نه پوهېږي چې زه د دوی څه غواړم، هغې په دې باندې نه پوهېږي چې دا قوم زه د کومې کندې سره کاږم او کوم ځای ته یې رسوم. چې کله مشوره شروع کیږي د ټولو څه مخکې اولنۍ مشوره د قریشو سردار ابوالبختري هغې پیش کړه. هغې دا ویل چې راسئ د دې سړي دفاع په دې شکل باندې وکړو چې دا سړی به یو ځای گرفتاره کو وبینسو چې په کم کور کې یو تاریک مکان وي لکه زموږ او ستاسو په اصطلاح کې زیرخانه او تیخانه وي په دې کې به دا سړی قید کو هغې ته به لږ لار ورکو صرف دومره لار چې دی سارا باسي د دې او دومره لار به ورکو چې ده ته لږ نفقه ورکو بس د مکې څه به یې ورکو او څه زمانه به په دغه ځای کې اوسېږي په دغه بند خونه د هغې به په دغه ځای کې د خپلې نفس تنګۍ او د خپلې دغه څه هر څه به په خپله قتل سي او هلاک به سي او وفات به سي موږ به د دې غمه خلاص.
نو ابو البختري د قوم ته دا مشوره ور پیش کړه چې د دې سړي دفاع به دا رقم کوو. شیطان پر وګرځېدی وای بئس ما قلت یا ابو البختري، ای ابو البختري ډیره بدترین مشوره دی وکړه، ستا مشوره ډیره غلطه مشوره ده او ستا مشوره زموږ د پاره کاریګر نه ده، ځکه تا ته نه ده در معلومه چې د دې سړي پر وجود باندې الله تعالی څومره خوشبویي پیدا کړې ده. دی چې کم خلق د متبعین دی اغیبه په مکه کې دی پر خپل خوشبویي باندې پیدا کوي او بیا به پر کم مکان کې چې موږ قید کړی دی پر اغیبه دی راګرځي او اغیبه زموږ سره قتل ته هم تیاری، زموږ سره به معارکی ته تیاری او زموږ سره به مقابله ته تیاری. اغیبه د دې سړي په عشق کې خپل ځانونه قتل کوي او ټوله قبیله او قوم به تباه کوي چې در څو پورې دا سړی برتر باسي. مهاراجا شیطان دې ملګرو ټول چې ما د دې سړي ته څنګه خبره وکړه، ټولو په مرحبا ورته ویل چې تا ډېره ښه خبره وکړه، د دې سړي مشوره ناکاره مشوره ده. دویمه مشوره چا پیش کړه؟ د قریشو سردار دی عمرو بن هشام. عمرو بن هشام د حضرت عمر رضی الله عنه د مور ورورو څخه ماما و او چې کله د بدر ورځ راله او د مسلمانانو د کافرانو معرکه راله، د بدر په میدان کې اولنی حضرت عمر د عمرو بن هشام سر په واک په توره باندې وای په بدر کې قتل کې د مور ورور او څخه ماما، ځکه حضرت عمر مسلمانانو کې او عمرو بن هشام د مکی په قریشو په کافرانو کې. نو عمرو بن هشام ته مشوره راله، هغې باره مشوره پیش کړه. هغې ورته زما دا مشوره ده چې د دې سړي د نیولو څخه وروسته چې ومینې په رسیو باندې به ټینګ وتړو او پر یو اوښ باندې به وتړو او پر اوښ به سپور کړو او د اوښ پر ملا به دی ټینګ په رسیو باندې تړلی او دا اوښ به روان کو د حجاز مقدس چې د عربو علاقه ده د دې څخه به وباسو او چې وی باسو اوښ به خپل طرف ته لکو چې وی وړی کومې قبیلې له یوړی، ځکه د دې سړي قتل موږ نسو کولای، د دې سړي قوم بنو هاشم قبیله ده، هغې زموږ سره دستي په قتلونو باندې اخته کیږي، نو په دغه شکل باندې زما خوښه دا ده چې دا سړی د دې وطن ورک کړو. شیطان بیا پر هغې باندې رد وکړي چې ستا مشوره هم ډېره غلطه ده. هغه ورته ولې غلطه ده؟ ورته په دې وجه باندې چې تا ته دا نه ده در معلومه چې الله تعالی دې سړي ته څومره شیرین زبان ورکړی دی، تا ته دا نه ده در معلومه چې الله تعالی دې ته څومره ښه اخلاق ورکړي دي او تا ته دا نه ده در معلومه چې دې ته الله تعالی څومره ښایسته او د محبت ډکه زندگی ورکړې ده. دا که هر قوم له ورلی، که هرې قبیلې له بیا ورلی، په لږ زمانه کې په خپله شیرین زبانی باندې په خپلو ښه اخلاق او ښه زندگی باندې به هغه قوم دستي د ځان تابع کوي او دی به د هغه قوم سره راځي پر تا باندې به حمله کوي، په دې کې به ستا بچان او ستا قوم او قبیله قتل کیږي. نو ځکه زه دا وایم چې ستا مشوره ډیره غلطه ده. هغه ملګرو چې د ابلیس لعین مشوره واورېدله، هغې پر دې باندې بیا آفرین ووایي چې دې سړي هم مشوره غلطه کړه. دریم نمبر باندې د ابوجهل مشوره راورسېده. ابوجهل د ځان دپاره دا مشوره پیش کړه مجلس ته چې ګوره موږ په مکه مکرمه کې چې کوم قبایل اوسیږو غالبا د 1500 قبیلې دي او دی د یوې قبیلې سره تعلق لري چې بنو هاشم دی او بنو هاشم هم ټول پر ده باندې نه دي راجمع، لږ پر راجمع دي. زموږ دپاره بهترین علاج د دې دا دی چې د هرې قبیلې څخه یو نوجوان واخو، هغه په توره باندې مسلح او چې ټوله نوجوانان مې د قبیلو دا سره یو ځای کړو، بره به د شپې په وخت کې ټول د پر کور باندې راوګرځو، محاصره به یې کړو او چې محاصره مې کوي د محاصرې څخه وروسته به کور ته ورننوځو او ټولو به تورې په لاس کې او ټولو به په تورو باندې قتل کړو. سهار چې د قوم هر څومره په ده باندې خوا بدوي، نو هغې ته د دې 19 قبیلو مقابله ډیره ګرانه ده. هغې به خپل قتل د چا څه واخلي، هغې به خپل قصاص و دیت د چا څه واخلي، هغې به د چا سره معرکې ته تیار سي، هغې به د چا سره مقابله وکړي. د بنو هاشم د دې دومره قبیلو مقابله په وس کې نه ده. آخر به مجبوره سي، زموږ سره به پر دې باندې دیت باندې فیصله وسي او دیت په دې وخت کې د دې سړي 100 اوښان دي، دا 100 اوښان به پر دې قبیلو باندې ور تقسیم کو او چې پر هره قبیله څومره ورتلل هغې به درته پیش کو. په دې شکل به موږ د دې غم او د دې ترتیبه څخه خلاص. چې کله ابوجهل دا مشوره پیش کړه، نو شیطان پر هغه مشوره باندې ډېر آفرین ووایه
او شیطان ورته ویل چې دا ډیره بهترینه مشوره ده او په دغه شکل باندې د دې علاج کېدی شي، د دې بغیر بل شکل باندې علاج نشي چې کله پر دې مشوره باندې آفرین وسلو نو د دې دپاره څه زمانه بعد شپه متعینه سوله چې پلانکې ورځ وي. د ورځې به موږ په رابطه کې کیږو او د ورځې به د هرې قبیلې څخه یو نوجوان رااخلو، هغه به مسلحي او د شپې په نیمایي کې به د ده پر کور باندې هجوم او غلبه وروړو او په کور کې به دی قتل کوو. بس زموږ دپاره دغه لاره چاره ده چې کله پر دې باندې مشوره وسوله نو پر دې مشوره باندې خبره ختمه سوه، مشوره سره ولاړه سوه. حضرت جبرائیل علیه السلام د عرش دستي راغلی پیغمبر علیه السلام دی، د دې د ټولې مشورې تفصیلات یې ورته بیان کړو چې ستا متعلق دغه مشوره وسوله او دې مشوره کې پلانو او د دې دپاره د ورځې انتخاب وسو او د دې دپاره د شپې انتخاب وسو چې په دې شپه کې به دوی ټوله په جمعواري باندې ستا پر کور باندې غلبه او هجوم راوړي او د هغې څه وروسته به تا په خپل کور کې قتل کوي. پیغمبر علیه السلام بس دا ویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل، زما رب زما دپاره کافي ذات دی او زما کارساز زما رب دی. پیغمبر علیه السلام د حضرت جبرائیل علیه السلام سره مشوره کوي چې زما دپاره څه کول پکار. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته نور ستا دپاره د الله د طرفه فیصله دا ده چې دا کله یو وطن به پرېږدي د دې څه به هجرت کوي، هغه وطن ته به ځې چې هلته تا ته زندګي اسانه وي. ورته زه به تنې تنها هجرت کوم که به بل څوک را سره وي. ورته ستا عاشق صادق حضرت ابوبکر هغې به هم ستا سره هجرت کوي او تا او ابوبکر به دواړه هجرت ته ځئ او دا وطن و کلی به دې خلکو ته پرېږدئ. پیغمبر علیه السلام راغلی د ابوبکر کور ته، دستي ابوبکر ته د حضرت جبرائیل ټول حالات بیان کولو چې مشوره خو داسې سوې ده. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ډېر خوشحاله سو په دې خاطر چې زما هجرت به د پیغمبر علیه السلام سره کیږي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ډېره زمانه مخکې څو میاشتې مخکې د هجرت ته تیار ناست، هغې د دې هجرت دپاره دوه اوښان رانیولي وو، هغې د دې هجرت دپاره ټول اسباب برابر کړي وو، هغې د هجرت ته انتظار و، صرف د پیغمبر علیه السلام غږ ته انتظار. هغې ته څه معلوماتو غالبا تاریخ الخمیس کې لیکلی دي چې هغې ته الله تعالی په خوب کې معلومات ورکړی و. حضرت ابوبکر رضی الله عنه خوب ویني، سپوږمۍ د اسمانه سره شوسوله، په خوب کې مکه مکرمه باندې سره وغوړېدله او مکه مکرمه ټوله روښانه سوه. د هغې څه وروسته سپوږمۍ برته اسمان ته پورته سوله. دویم ځل د اسمانه څه بیا مکې ته راله، د مکې څه یو ځل ولاړه مدینې له، د مدینې څه بیا راله مکې له، بیا د مکې څه ولاړه مدینې له. په مدینه کې څه زمانه وله، اخر د مدینې مځکه سره وچاودله، سپوږمۍ په ننوتله. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه هغه خوب تعبیر په خپله دا کړی چې دا سپوږمۍ پیغمبر علیه السلام ده، الله تعالی د هغې بعثت وکړي، مکه مکرمه روښانه سوه، د مکې څخه بیا معراج ته بوتی، د معراج سفر یې وکړي، د معراج څخه وروسته هجرت کوي، مدینې ته به ځي، د مدینې څخه به بیا راځي، بیا به مکې له ځي، الله تعالی به مکه ور فتح کوي. او دا د وختي صدا تمنا وه چې که چیرې پیغمبر علیه السلام هجرت کوی زه به د هغې په هجرت کې ملګری کېږم. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته د پیغمبر علیه السلام د هجرت معلومات د ډېره وخته سوه. او حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې کله دا واورېدل نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ابوبکره د هغه وخت انتظار کوه چې کومه ورځ را رسېږي. یوه ورځ د غرمې وخت دی، د غرمې په وخت کې جبرائیل علیه السلام ناوخته راغلی. چې کله راغلی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې نن هغه شپه ده چې د کمې شپې په باره کې دا فیصله سوې ده چې ستا پر کور به هجوم راځي، نو په نن شپه کې به ته هجرت کوې. پیغمبر علیه السلام په غرمه کې د حضرت ابوبکر کور ته راغلی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په انتظار باندې دی. پیغمبر علیه السلام بې وخته راغلی. حضرت ابوبکر ورته وایي د الله رسوله څنګه راغلی؟ ورته ابوبکر هغه شپه را رسېدلې ده چې نن به ما او تا مکه پرېږدو او نن به ما او تا د مکې مکرمې څخه هجرت ته مجبوره کېږو. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته چې کله پیغام ورسېدی نو د هغې څه وروسته حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې پر خپل ځای به پر نن ځای کې حضرت علي رضی الله عنه آرام کوي ستا پر کټ باندې. چې کله کافرانو ستا پر کور باندې شاوخوا احاطه وکړه
او ستا پر کور باندې راوګرځېدل نو پر ستا پر کټ باندې ته به د دې کوره څه وځې او حضرت علي رضی الله عنه به پر دې کټ باندې څه زمانه آرام کوي او کفار به ستا پر کور راګرځېدلي. چې کله شپه راورسېدله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل کور کې دی. لږ زمانه بعد پر کور باندې د کفارو لشکر راوګرځېدی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې خبرې اوري. یو سوای بل سوای د لږ تیاریکۍ په انتظار دي چې تیاریکه راورسېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د هغې خبرې اوري پر خپل ځای باندې حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی ورته یې د الله رسوله نور د تګ وخت دی د ولاړې وخت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل کټ سره ولاړ سو. حضرت علي رضی الله عنه یې پر هغه ځای پرېست. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت جبرائیل ته وایي د دې خلکو څه به څنګه وځو. حضرت جبرائیل ورته وایي چې ته د دې خلکو څه په دې شکل باندې وځو چې د دې خلکو به یو خاوره یو خو به الله تعالی ستا او د دې خلکو په مابین کې فرده جار کې دا خلک به تا نه ویني. دویم به ته لږ خاوره دم کې هغه خاوره به داسې وفاشي وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ستا مخ ته به الله پرده ولګي د دوی مخ ته به الله پرده ولګي د یو طرفه څه فهم لا يبصرون دی به هیڅ کله تا نه ویني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لږ خاوره راواخیستله پر هغې یو څه وویل باره یې داسې وپاشله. پیغمبر پر یو طرف باندې وپاشله لیکن د الله قدرت دا خاوره پر څلورو طرفو باندې ولاړه د کفارو په سترګو کې ولګېده. او خاوره انسان ته تکلیف ورکوي لیکن کتابو کې لیکلي دي چې د هغې خاورې په خاطر پر کفارو باندې د خوب غلبه راغله چې کله د هغې سترګې د خوبه څه پټې سولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې په مابین کې وواتی. پیغمبر علیه السلام په شپه کې د حضرت ابوبکر کور ته راغلی. چې کله کور ته راغلی ابوبکر په دروازه کې ناست دی. پیغمبر علیه السلام ورته ابوبکر څنګه ناست دی؟ ورته د الله رسوله چې په کومه ورځ تا ماته د هجرت خبره کړې ده زما د په الله قسم چې ما در سهاره بیا سترګه نه ده پټه کړې چې داسې نه پیغمبر زما دروازې ته راسي او زه په خوب کې په غفلت کې یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ابوبکر سره روانېږي د هجرت په طرف باندې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ابوبکر سره هغه د مکې څخه وځي. کفارو چې لږ زمانه تېره کله چې د شپې حصه راله یو کافر نارې کې چې پیغمبر علیه السلام وواتی. ابو جهل ورته هغه دی پر کټ باندې دی ورته یې وواتی. ابو جهل چې رالی چې کله راپورته کوي هغه حضرت علي رضی الله عنه دی. حضرت علي رضی الله عنه ته محمد سوس هغه ورته محمد نگهبان الله دی د هغې نگهبان زه نه یم د محمد پوښتنه به زما څه نه کوي زما د ځان پوښتنه کوه. حضرت علي رضی الله عنه ورته په غصه ورته څنګه بغیر د اجازت د بل کور ته په نیمه شپه کې د صلاح سره راځي؟ ورته زما د په رب د کعبې قسمي که بنو هاشم ستا خلاف تورې راپورته کړې چې دا مځکه به ما او ستا په مابین کې ټوله په وینو سره ولړل شي. ابو جهل برته نامراده ووتی. امام غزالی رحمه الله په دې ځای کې خبره لیکلې ده یو الله تعالی حضرت جبرائیل او میکائیل سره وغوښت باره ورته ویل ما ستاسو په مابین کې ورورګلوي جوړه کړې ده تی سره ورونه یاست دوی ملایکې ورته د کم یو عمر زیات کم د کم یو عمر کم ځکه دوه ورونه یو مشر یو کشر. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته ویل زما عمر زیات که. حضرت میکائیل علیه السلام ورته ویل زما عمر زیات که. الله تعالی ورته ویل تاسو د علي او د محمد غوندې انسانان نه یاست. هغې چې کله سخته راله نو هغې یو پر بل ځان باندې خپل ځان نثار او قربان کړي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قتل کولو ځای پر هغه ځای باندې حضرت علي رضی الله عنه ورته پرېوتی چې زه دې قتل سم خدای دې نه قتل کېږي. لیکن ستاسو زندگی دا ده چې کله د نفي او د ګټې ځای راله هر یوې ځان ته راکشئ لیکن تاسو ورسئ هغوی په کم ایثار و قرباني هر یو د سختیو طرف ته در ابلې خپل ځان وړاندې کوئ او بس ورسئ تاسو دپاره بله لار نسته. حضرت جبرائیل او میکائیل ته وایي چې ورسئ تاسو د علي حفاظت وکړئ. حضرت علي رضی الله عنه سر ته حضرت جبرائیل علیه السلام ودرېدی او پښو ته حضرت میکائیل علیه السلام ودرېدی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ابوبکر سره روان سورالو د هجرت په سفر باندې حاجانو لیدلی د غار ثور ته راغلی ډېر لوړ غار دی چې کله نیمه شپه د غار ته ورخیږي په دې وخت کې پیغمبر علیه السلام د پښو ګوتې لګوي چې قدمونه پوره معلوم نسي ځکه سهار قریش په موږ پسې راځي. حضرت ابوبکر چې ورته وکتل
ورته د الله رسول بس پر قدمونو باندې تنسه ختلای ورای پیغمبر علی السلام په دې وژو کې کښیناوي د غره سر چې کوم حاجانو غار ثور لیدل دي چې نیمه شپه سي او غار ثور سي او یو حاجی د بل حاجی په یو انسان د بل انسان په وژو کې ناست نو حضرت ابوبکر په ډېر قرباني پیغمبر اسلام د غره سر ته ورسوي چې ویره سوي د غره په سر کې غار ده ورته د الله رسول یو ځل به زه د غار صفا کم راځه پیغمبر علیه السلام د باندې کښېناستی ابوبکر چې ورغلی غارې ټوله صفا کا نور څه نسته د دې لباس څه ټوکړې پرې کوي یا د وړیو لباس دی یا د پوستین لباس دی یا د هر څه لباس دی په هغه غارو کې اجدي بندوي آخر یو غټه غار پاته سوله پیغمبر علیه السلام ته وایي راځه په هغه غټه غار کې د خپله پونده ورکړه پیغمبر علیه السلام د ابوبکر پر زنګانه باندې سر کښې شوی ورته یې د الله رسوله ته لږ ارام سه چې کله پیغمبر علیه السلام آرام سلو لړ ساعت کې بعد پیغمبر علیه السلام پر مخ باندې د ابوبکر وشکې راتویږي پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته وشکې دی ولې راتویږي ورته د الله رسول ستا د دفاع دپاره مې دا پونده په دې غار کې ایښوله د هخوا مار په نیش باندې ووهله د هغې د درده څه مې وشکې تویږي لیکن حرکت نسم کولی چې ستا په خوب کې خلل رانسي پیغمبر علیه السلام خپلې لاړې مبارکې هغه په دې پونده پورې ورومږلې او بیا ورته وایي ای ابوبکره د غارې پر دې غار باندې پر غاړه باندې سپینې شیدې دي هغه راواخ هغه څنګه اوبه دي احلا من العسل و اشد بیاض من اللبن در عسلو خوږې دي در شیدو سپینې دي هغې د جنت سره استول سوي دي ورته ابوبکره د دې غړپ وکړه ځکه د زهرو څه وروسته ابوبکر ته تنده ورله نو پیغمبر علیه السلام هغه شی په وچ شی یو روایت کې لا دا هم راځي چې پیغمبر علیه السلام دغه ماره څه پوښتنه وکړه چې الله تعالی د پیغمبر معجزه و هغې ته ګویایي ورکړه چې ولې دې ابوبکر ووهی هغې ورته ویل د الله رسوله د بغض و عناد په خاطر مې نه دی ویلی دا زما مجبوري وه چې کله ما ستا د هجرت اورېدلی و او ما ته دا معلومه وه چې د هجرت په سفر کې به دی دې غارې ته راځي ما 300 کاله ستا د سترګو د لیدلو انتظار وکړی په دې غار کې چې هغه نبی به راځي د هغې سترګې به زه دلته وینم د هغې دیدار به زما په نصیب کېږي نن چې ته رالی ما چې هر څومره کوشش وکړې د ما ته لار بنده کړه نو زه پر دې بیرېدم چې هسې نه ستا د سترګو د دید څه محروم او بې نصیبه پاته نسم نو په دې خاطر مې دا عمل وکړې او د هغې په وجه باندې مې ستا دیدار په نصیب سلو نو بیا پیغمبر علیه السلام په هغې غار کې زندگی تیروي او د پیغمبر علیه السلام 3 ورځې مبارکې د هلته تیریږي اوس دې غار کې نور څه عجایبات رالو او مکه مکرمه کې د پیغمبر علیه السلام په تلاش کې کفارو څه وکړو او د حضرت ابوبکر چې څومره کورنۍ او خاندان وله هغې د پیغمبر علیه السلام خدمت په کم شکل باندې وکړي چې که را روانه جمعه کې زندگی وه د هغې به لږ وضاحت کوو الله تعالی دې د سیرت دا مذاکرې قبول کړي